سلامونه دوستانو، نن په دې ویډیو کې د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه او په هغه کې کوم مهم سیټینګونه چې دي د هغه په اړه باندې معلومات درکوم. نو مخکې له دې نه چې تاسو د یوټیوب چینل جوړ کړئ، له هغه څخه د مخه تاسو باید یو جیمیل ادرس ولرئ. په تېره ویډیو کې مې درته د جیمیل د جوړولو طریقه ښودلې وه. نو نن راځم د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه درته ښیم. نو که تاسو دوستانو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نورې خوندورې ویډیوګانې هم جوړې کړم او د بیل آیکن هم ووهئ. دوستانو له هر څه نه د مخه به تاسو راشئ، تاسو به خپل جیمیل په خپل موبایل کې خلاص کړی وي. نو تاسو به راشئ هماغه جیمیل ته په کوم باندې غواړئ چې یوټیوب چینل جوړ کړئ. زه غواړم دوستانو په دغه جیمیل باندې ځان ته یو یوټیوب چینل جوړ کړم. په دې باندې کلیک کوو. یور چینل دلته تاسو لومړی یو عکس ورته ولګوئ. مثلا زه همدغه عکس ورته لګوم. سیو نیم دلته تیار لیکل شوی ده، غواړئ ورته چینج کړئ، چینجولی هم څه او بیا سیو ووهئ. او ګریټ چینل ګریټډ چینل جوړ شو دوستانو. نور د دې لپاره مهم سیټینګونه کوم چې دي نو هغه به تاسو راشئ، ګوګل کروم ته به راشئ. ګوګل کروم کې به تاسو ولیکئ m.youtube.com، دا به سرچ کړئ. یو نه وروسته به تاسو ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. او دا د پاس کونج کې چې کوم علامه ده دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او یوټیوب سټوډیو ته به لاړ شئ. نو دا دوستانو زما خپل چینل ده. اوس غواړم چې یو بل چینل جوړ کړم. نو سویچ اکاونټ ووهئ. هماغه په کوم جیمیل چې مې هلته چینل جوړ کړل په هماغه چینل باندې غواړم دلته هم سیټینګ وکړم.
create channel. Welcome to YouTube studio. نو همدغه چینل د دوستانو سبسکرایب چې تاسو ګورئ صفر ده نو تاسو به راشئ دغلته په دې کونج کې لاندې کوم سیټینګ علامه چې ده همدې باندې به کلیک وکړئ نو دلته ډېر مهم سیټینګونه دي لومړی چې ده په جنرال کې ډیفالټ یونټ یعنی تاسو غواړئ چې په کوم کرنسي باندې تاسو ته پیسې راشي نو همدغه ډالر صحیح دي او بل راځو چینل ته چینل کې مهم سیټینګونه دي سلیکټ کنټري اف ریزیډنس دلته افغانستان نشته زیاتره دوستان وایي چې په افغانستان کې چینل نه monetize کیږي نو فقط تاسو دلته یو بل هیواد ورته انتخاب کړئ مثلا زه ورته انتخابوم هر هیواد چې تاسو انتخابوئ دا ضرور نه ده چې تاسو په هغه هیواد کې اوسئ یا نه اوسیږئ فقط افغانستان کې هم آینده کې انشاءالله راشي نو فقط تاسو دلته یو بل مثلا یونایټډ سټیټ او دلته دا ورته انتخاب کړئ بل لاندې چې دا دوستانو کی ورډ په دې معنا باندې مثلا زما چینل دا د طلا خان په نوم باندې مثلا که چېرته څوک په یوټیوب کې طلا خان سرچ کړي باید چې زما چینل ورته راوړي مثلا یو څوک په پښتو باندې سرچ کوي پښتو باندې هم باید ورته راوړي مثلا زه د چی باره کې ویډیوګانې جوړوم مثلا tactical videos چېرته څوک tactical videos هم سرچ کړي نو باید زما چینل ورته راوړي مثلا پښتو tactical چېرته څوک دا هم سرچ کړي باید ورته راوړي نو په دې کې ستاسو چینل چې د هر څه په باره کې تاسو ویډیوګانې جوړوئ نو هماغه کیورډ دلته ولیکئ تر څو ستاسو چینل ډېر زر پیدا شي دا بیا وروسته سیو کوو راځو ایډوانس سیټینګ ته په ایډوانس سیټینګ کې دوستانو ډېر مهم سیټینګونه دي مثلا simplify your workflow by selecting a channel setting if you skip this question you will be required to identify each videos مثلا دلته سیټینګونه دي که تاسو چېرته دلته سیټینګ ونه کړئ نو کله چې تاسو ویډیو جوړوئ نو د هر ویډیو په وخت کې به تاسو نه پوښتنه کیږي نو پکار ده چې دلته دا سیټینګ ورته وکړئ نور تاسو هر کله چې ویډیوګانې پورته کوئ نور باید تاسو نه پوښتنه ونه شي چې مثلا do you want to set your channel as made for kid آیا ستاسو چینل چې دا د ماشومانو لپاره خپرونې کوي یا هم د ماشومانو لپاره جوړ شوی ده نو yes set this channel as made for kid یعنی دا چینل چې دا د ماشومانو لپاره شیان جوړوم نو دا ورته انتخاب کړئ نو زیاتره دوستان چې تاسو د ماشومانو لپاره ما انتخابوئ ځکه چې ماشومان دومره یوټیوب نه استعمالوي نو no set this channel as not made for kids I never upload content that's made for kids یعنی چې زما چینل د ماشومانو لپاره نه ده او زه هېڅکله نه غواړم چې د ماشومانو لپاره خپرونې وکړم یا کوم کانټینټ چې دی هغه اپلوډ کړم نو په دغه کې بهتره دا ده چې تاسو نو set this channel as not for kids انتخاب کړئ نو راځو لاندې سبسکرایبر کاونټ کله چې یو څوک ستاسو یوټیوب چینل سرچ کوي یا هم هغه ګوري نو آیا هغه د سبسکرایبر مثلا څومره سبسکرایبر لري هغوی ته نشان وښیي یا یې ونه ښیي نو که چېرته مو دا ډسپلی د نمبر اف پیپل سبسکرایب ټو مای چینل سلیکټ کړ
نو ستاسو سبسکرایبر به خلکو ته ښایي. که چېرته مو دغه ان سلیکټ کړ نو خلکو ته به یې نه ښایي. نو دا هم هغه ستاسو زه له چارج رقم ته یې غواړی. نو راځو فیچر الیجیبیلیټي. په دې کې هم کله چې تاسو خپل چینل لږ مخته بیسئ نو بیا نور کار هلته پکې کېږي. اپلوډ ډیپلز. په دې کې دوستانو add a title that describe your videos. یعنی مثلا تاسو د څه په اړه باندې ویډیوګانې جوړوئ. مثلا د ټیکنیکل ویډیوز، موږ تخنیکي ویډیوګانې جوړوو. همدا ډول ته مثلا literature literature spelling غلط کم لا صحیح ده. مثلا د ادب په اړه باندې هردانه اصلاح کېږي. نو دلته هماغه شان ورته ولیکئ هر څه د هر څه په باره کې چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ. نو تاسو کولی شئ دلته خپله تشریح ورکړئ. او ډسکرپشن tell viewers about your viewer. تاسو خپلو لیدونکو ته مثلا د خپل چینل په اړه باندې تاسو ډسکرپشن ورکړئ. کله چې خلک ستاسو چینل ګوري نو هلته یو ډسکرپشن ورته معلومیږي. مثلا you can find her technical videos. تاسو کولی شئ دلته تخنیکي ویډیوګانې پیدا کړئ. او ویزیبیلیټي به مو باید پبلیک وي، یعنی هر څوک وکولی شي چې ستاسو ویډیوګانې وګوري پیدا کړي. همدا شانته دلته هم دوستانو تاسو انټر کاما اټاکس. دوستانو دلته هم تاسو هماغه شان ولیکئ کوم چې خلک ستاسو د یوټیوب په اړه باندې سرچ کوي، نو تر څو پورې هغوی ته ډېر زر پیدا شي. اټاک مثلا دلته هم زه لیکم ټیکنیکل ویډیوز. پرمیژن کې تاسو غواړئ خپل یوټیوب چینل کې څوک اډمین کړئ، نو د دې لارې څخه کولی شئ. او نور دوستانو همدغه مهم سیټینګونه دا به تاسو وروسته سیو کړئ. مهم سیټینګونه دوستانو چې دي همدغه دي. او دلته چې دي دې نه تاسو کولی شئ چې خپل مونیټایزیشن معلوم کړئ. مثلا کوم شرطونه دي چې ستاسو چینل تر څو مونیټایز شي. 1000 سبسکرایبر دي او 4000 پبلیک واچ ټایم دي. له هغه څخه وروسته نوټیفای می وین آی ام الیجیبل. هر کله چې زه د دې دپاره قابل سوم نو بیا ماته یو ایمیل وکړئ. نو تاسو همدغه هم ووهئ. او نور دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې کاپي رایټ معلوم کړئ چې په کومه ویډیو باندې مو کاپي رایټ راغلی دی. نو په دې کې کومه ویډیو نشته، تر اوسه کوم کاپي رایټ نه دی راغلی. نو نور مو دوستانو وخت نه نیسمه، همدغه مهم سیټینګونه وو.